السلام علیکم. زه تاج محمد ځلاند یم. تاسو ته د خدای بښلي نصیر احمد احمدي د واورې سړي د لنډو کیسو له کتاب څخه د جنایت په نوم لنډه کیسه وړاندې کوم. هیله ده چې خوښه به مو شي. د سهار په خړه کې د پولیسو یو موټر لنډ راتاو شو، وښویېد او ودرېد. دروازې خلاصې شوې، عسکري بوټونه تر خنګرو واورو پټ کړل. ولاړو خلکو لار ورکړه کړه. عسکر تر یوه 14 کلن هلک راتاو شول. هلک یو پوخ دیوال ته ولي لګولي وو، سر یې کیڼ لور ته ځوړند و او پر تورو کاړګوتي ویښتو یې نرۍ پرخه پرته وه. یو عسکر پر ملا کړوپ شو، د هلک پر سپینه غاړه یې ګوتې کېښودې. خپلو ملګرو ته یې وکتل او 2-3 ځله یې په منفي بڼه سر وخوځاوه. چوپتیا وه. ولاړو خلکو پنډ کوټونه اغوستي وو، څېرې یې نیولې وې او له خولو څخه یې مړه تابونه پورته کېدل. یو عسکر وپوښتل څوک یې پیژنئ؟ د خلکو ځواب منفي و. عسکر خپلو ملګرو ته اشاره وکړه. دوی ټوپکونه غاړو ته واچول. وچ کلک جسد یې له واورې پورته کړ او د موټر په باډۍ کې یې ترپال پرې وغوړاوه. شېبه وروسته موټر پاخه سړک ته وخوت. خلک هم په خپلو کارونو پسې لاړل، خو په واوره کې د یو چا د ناستې ځای، نږدې ګڼ پلونه او د موټر لنډه راتاو شوې توره لیکه لا ښکارېده. د پولیسو څارنوال بې یوه دوسیه راپورته کړه، پاڼه یې واړوله. عدلي طب د هلک مړینه طبیعي ښودلې وه. لیکلي وو چې د یخنۍ له لاسه مړ شوی دی. د جرم او جنایت کومه نښه یې نه ده موندلې او د خپلوانو د نه پیدا کېدلو په خاطر د ښار په عمومي هدیره کې خاورې پرې واړول شوې. څارنوال ولاړ شو، دوسیه یې په المارۍ کې کېښوده، بېرته پر څوکۍ کېناست، د میز پر سر ایښې بټن یې ټینګه کړه. له زنګ سره یو وچ کلک سړی په وره کې ودرېد. په بیړه یې وویل صاحبه. څارنوال چای وغوښت. سړی په منډه له دفتره ووت. څارنوال د میز له سره یوه بله دوسیه راپورته کړه. څو پاڼې یې واړولې، خو ډېر ژر یې بېرته پر میز کېښوده. یو اوږد ارګیمه یې وایست. خپله پکه ککرۍ یې وګروله، ریموټ ته یې لاس کړ، د تلویزیون چینلونه یې واړول. په یوه کې کارتون و، په بل کې څو مستې نجونې نڅېدلې. دریم چینل هم یو تود سیاسي بحث خپراوه. څارنوال بېرته دوهمه بټنه ټینګه کړه. د تلویزیون پر پرده د نجونو نڅا راغله. دا وخت کې موبایل وشرنګېد. څارنوال د خپلې کورتۍ جیب ته لاس کړ، موبایل یې غوږ ته ونیو. ورو یې وویل مهرباني وکړئ څارنوال بې. له مقابل لوري لړزانه غږ واورېدل شو. یوه مهمه خبره درته لرم، امر کوئ. یوه اونۍ مخکې سینما ته نږدې پولیسو یو مړی وموند. څارنوال په بیړه وویل هو، یو هلک یخنۍ وژلی و. په تلیفون کې ټوخی واورېدل شو. وروسته مقابل لوري وویل په ظاهره یخنۍ وژلی و، خو تر شا یو لوی جنایت پټ دی. څارنوال په بیړه وپوښتل تاسو څوک یاست؟ له کومه ځایه خبرې کوئ؟ تلیفون قطع شو. څارنوال ژر د میز پر سر ایښې ګوشکۍ ورپورته کړه، یوه لنډه نمره یې ووهله، ویې ویل زما دفتر ته راشئ. لنډه شېبه وروسته په دفتر کې په ونه لوړ سړی ولاړ و. څارنوال 2-3 ځله د خپل موبایل سکرین ته وکتل. په کاغذ یې یوه نمره ولیکله. کاغذ یې ولاړ سړي ته ونیوه. ویې ویل غواړم پوه شم چې د تلیفون دا نمره د چا ده؟ له مخابراتو پوښتنه وکړئ. ژر سړي کاغذ واخیست، په بیړه له دفتره ووت. د غرمې ورک و. کله چې بیرته راغی څارنوال بې ډوډۍ خوړله. څارنوال سړي ته د کېناستلو بلنه ورکړله. وروسته یې په ډکه خوله وویل څه درک دې ولګوه؟ هو صاحبه. تلیفون له یوې PCO څخه شوی و. تلیفونچي ویل چې د 9 بجو په شاوخوا کې دوکان ته 3 تنه ورغلي وو. لومړی یوه پیغله وه چې پوره 10 دقیقې یې خبرې کړې. بیا یو ځوان په خارج کې له یو چا سره غږېدلی و. وروسته له هغه
یوه بوډا ته ورسېدلی و. څارنوال له مستو ډکه کاشوغه ور پورته کړه. سړي ور وکتل. د بریتونو لاندې تور ویښته یې په مستو سپین و. څارنوال وویل د بوډا په اړه یې نور څه معلومات درلودل؟ صاحبه ویې ویل چې د ورځې لسګونه تنه ورځي. دی د هر یوه څېره ذهن ته نشي سپارلی، خو دومره یې په زړه و چې بوډا کڅوړنې سترګې درلودلې، پوزه یې غټه وه، او کله چې د تلیفون پیسې ورنه اخیستلې نو تلیفونچي د کباب بوی احساس کړی و. څارنوال وویل پیدا به یې کړو؟ صاحبه ګرانه خبره ده، دا ښار دی، دلته بې شمېره خلک ژوند کوي. څارنوال یوه شېبه غلی و. وروسته یې د میز پر سر لوېدلې یوه وریجه ور ټوله کړه، په غاب کې یې واچوله. ورو یې وویل رښتیا وایې، موندل یې ګران کار دی، باید صبر وکړم، شاید بیا تلیفون وکړي. څارنوال وړاندوینه سمه وخته. ماسپښین موبایل وشرنګېد. مقابل لوري وویل زما خبره مو زړه ته ولوېده؟ څارنوال وویل خو موږ ثبوت غواړو. کیسه اوږده ده، په تلیفون کې نه ویل کېږي. نو چېرته سره ووینو؟ مقابل لوري یوه شېبه غلی و. په تلیفون کې یوازې د موټرونو هارنونه اورېدل کېدل. وروسته یې وویل خو په یوه شرط. څه؟ زه غریب سړی یم، ماته به کوم جنجال نه پیدا کوي. سمه ده، ژمنه کوم. مقابل لوري وټوخل. بیا یې وویل ښاروالۍ ته نږدې یوه کوچنی پارک دی، سبا سهار 9 بجې هلته راشئ. په دې واورو کې پارک تش وي، ما په اسانۍ موندلی شئ. تلیفون قطع شو. څارنوال فکر یووړ. بیا یې د اطمینان لپاره عدلي طب ته تلیفون وکړ. هغوی خپل استول شوی ریپورټ سم وګاڼه. ویې ویل چې په څېړنه کې کومه تېروتنه نه ده شوې. د هلک مرګ طبیعي دی او کوم جنایي اړخ نه لري. څارنوال بې 10:08 بجې په پارک کې و. له خولې څخه یې سپین تاوونه پورته کېدل او لاسونه یې د اوږد تور بالاپوښ په جیبونو کې پټ کړي وو. په کوچني پارک کې څوک نه ښکارېدل. د هسکو ونو تور نري او اوږده سیوري پر سپینو واورو پراته ول، او تر پارک له راګرځېدلو کټارو ورهاخوا پر تور سړک یو موټر تېرېده. 15 دقیقې نورې هم ووتې. بیا د پارک په شمالي دروازه کې یو سړی ودرېد. دی بوډا و، له پتلون سره یې شنه لونګۍ تړلې وه او یو پڼ زوړ جمپر یې په تن و. شېبه وروسته څارنوال ته لاس ورکړ. دواړه پر یوه اوږده څوکۍ کېناستل. یوه لحظه غلي ول. وروسته څارنوال وویل چورتي دې کړم. بوډا هغه ته وکتل. بریتونو یې سپینه پرخه نیولې وه. د اوږدې پزې تېره څوکه یې سره ښکارېدله. بوډا لنډ ځواب ورکړ باید چورتي شې. څارنوال مخ ور واړاوه. خبرې وکه، ما ژمنه درسره کړې، له ستونزو به لرې یې. بوډا یو سوړ اسویلی وایست. لاندې یې پر خپل بوټ واوره تخته کړه. ورو یې وویل زه کسبګر سړی یم، 30 کاله کېږي چې اشپزي کوم. ما په بېلابېلو هوټلونو کې کار کړی، لاس مې ښه دی، خو تر ټولو د کباب په پخولو کې ډېر تکړه یم. تېره میاشت مې په یوه هوټل کې کار ونیو. دا هوټل د موټرو په هډه کې دی. هلته ډېره ګڼه ګوڼه وي، ولایاتو ته بسونه ځي او ښه چلیږي. دا یو کوچنی هوټل دی، د شپې تېرولو ځای نه لري، خو مشتریان یې ډېر دي او خاوند یې په مزو کې دی. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی یې وایست. ویې ویل دا د 8 ورځو مخکې کیسه ده. ما کباب پخاوه. وروسته مې یوه 14 یا 14 کلن هلک ته پام شو. له نانوایي نه یې ډوډۍ غوښته، خو نانوایي په غوسه شو. هلک ته یې بد رد وویل او له هغه ځایه یې وشړه. زه حیران شوم. هلک ته مې وکتل. نه یې جامې د سوالګرو وې او نه هم څېره او نور ظاهري جوړښت. ورغږ مې کړ. راغی او زما تر څنګ ودرېد. پوه شوم چې وږی دی. ما د کباب 2 سیخه ورته ونیول. د مننه وکړه او په بیړه د کباب په خوړلو بوخت شو. دی له رنګه ښایسته و، سپین پوست یې درلود او داسې نه ښکارېده چې تر دې مخکې دې کومه سخته پرې راغلې وي. وروسته مې وپوښت ولې سوال کوې؟ هلک راته وکتل. غټې تورې سترګې له اوښکو ډکې شوې. ویې ویل وږی یم، پیسې نه لرم. کور دې چېرته دی؟ هلک یو شېبه غلی و. بیا یې سر پورته کړل. شونډې یې وخوځېدې. په ایران کې. حیران شو. نو دلته څه کوې؟ هلک په خواشینۍ وویل 10 کاله مخکې ایران ته مهاجر شو.
په کور کې 5 تنه یو، زه، پلار، مور او زما 2 وړې خویندې. پلار مې په یو ساختماني شرکت کې کار کاوه. زه هم په یوه مغازه کې مزدور وم. خلکو ته به مې سودا ورکوله. کارتنونه به مې له یوه ځایه بل ځای ته وړل. ستړی به وم خو بیا هم ښه و. مازدیګر به ټول سره یو ځای شو او د ورځې ستړیا به مې هېره شوه. یو سهار مغازې ته تلم، پولیسو ودرولم. د مهاجرت کارت یې رانه وغوښت. خو موږ د زرګونو نور افغانانو غوندې غیر قانوني مهاجر وو. اسناد مو نه درلودل. هماغه و چې لومړی یې د سنگ سفید په نوم یوې بندیخانې ته ولېږلم. 1 اونۍ مې هلته تېره کړه. بیا یې تر مرزه یعنې سرحده راواړولم. اوس دا د 6مه ورځ ده چې سرګردانه ګرځم. له کوره هم احوال نه لرم. نه پوهېږم چې څه وکړم. قاچاقبر پیسې غواړي خو زه په ګېډه نه یم موړ. ایران ته د تګ لپاره پیسې پکار دي، ډېرې پیسې. ما ورنه وپوښتل ولې دلته په افغانستان کې څوک نه لري؟ هلک وویل نه، ترونه مې پخوا له پاکستان ته کډه شوي دي. دومره پوهېږم چې په پېښور کې اوسي، نور یې درک نه رامعلومېږي. نو دا 6 ورځې دې چېرته تېرې کړې؟ تر پرونه یو څه پیسې راسره وې. په یوه مسافرخانه کې به مې ډوډۍ خوړله. د شپې د تېرېدلو پیسې یې نه رانه غوښتې. همالته به پر تخت ویدېدم. پرون مې ټوله ورځ څه ونه خوړل. بهانه مې دا وه چې په نس مې درد دی. خو نن سهار د مسافرخانې خاوند راباندې پوه شو او زه یې له هغه ځایه وشړلم. ما په ژوند کې خواست نه دی کړی خو وږی وم. ټیکه نه راتله ځکه مې له نانوایه یوه ډوډۍ وغوښته. بوډا د ماشومانو په شور او ځواک غلی شو. له جنوبي دروازې څخه یوه ډله ماشومان پارک ته ورننوتل. دوی منډې وهلې، یو بل یې د واورو په غونډسکو ویشتل. وروسته پرته له دې چې په پارک کې ماتله شي، په بیړه د پارک له شمالي دروازې څخه ووتل. د بوډا سر وځړېد. یوه شېبه غلی و. بیا یې ورو وویل هلک یوه لحظه له ما سره ودرېد. فکر کوم چې د کباب بوی ښه پرې لګېدلی و، خو زه پردی مزدور وم. نوره لورینه مې نه شوای ورباندې کولی. دا وخت د هوټل خاوند راغږ کړ 4 خوراکه کباب. ما نور سیخونه د انګار له پاسه کېښودل. کباب ته مې پکه وهله چې د هوټل خاوند راغی. د یو بل خوراک فرمایش راکړ. ویې ویل چې یو نږدې دوست یې راغلی. غوښې ته څه مساله هم ورګډه کړه او په سیخونو کې سپین بڅرکي مه پیه. وروسته یې هلک ته پام شو. ما ته یې په پوښتونکي نظر وکتل. ومې پوښتل چې مسافر دی، له ایرانه یې راړولی، دلته څوک نه لري؟ د هوټل خاوند په ځیر ورته وکتل. مخ یې راواړه. ویې ویل وبال لري، ډوډۍ ورکړه، بیا به نوره مرسته هم ورسره وکړم. له دې سره بېرته هوټل ته ننوت. د هوټل خاوند په ظاهره بد سړی نه و. غریبانو یې پام کوه. هر سهار به یې د 100 روپو نوټ د سوالګرو لپاره ماتاوه. هوټل ته به ډېر ګدایګر راتلل. یو یې هم ناامیده نه پرېښود. 1-2 افغانۍ به یې ورته نیولې. دی به پر دخل ناست و او کله کله به یې له مسافرو پاتې ډوډۍ پر غریبانو ویشله. هلک ته مې ډوډۍ ورکړه. دی تر ماسپښینه معطل شو. ما لمونځ وکړ. په هوټل کې هیڅوک نه و. هلک پر تخت ناست و. دی چورتي ښکارېده. زه پخلنځي ته لاړم. غوړ لوښي مې پرېمینځل او د ماخوستن لپاره مې غوښه پر سیخونو وپیله. کله چې بیرته ورغلم د هوټل خاوند مې د هلک تر څنګ ولید. دوی خبرې کولې. ښه شېبه وغږېدل. د هوټل خاوند ډاډ ورکړ چې دی ځینې قاچاقبران پیژني. هر څه به سم شي. هلک په هوټل کې پاتې شو. د ماخوستن له خوا خلک کم و. ډوډۍ مو ژر ورکړه. وروسته د هوټل شاګردان هم خپلو کورونو ته لاړل او په هوټل کې 3 تنه پاتې شو. زه، د هوټل خاوند او کوچنی مسافر. موږ تر ناوخته ویښ وو. د هوټل خاوند د ورځې حساب کاوه. هلک د بخارۍ تر څنګ غلی ناست و او ما هم د سبا لپاره غوښه وړوله. ښه شېبه نوره هم ووته. هلک ته مې وکتل. سترګې یې له خوبه ډکې وې. ولاړ شوم. د بخارۍ تر څنګ مې ځای ورته جوړ کړ. د هوټل خاوند هم څو ګامه لرې د تخت په سر کې پرېوت. ما ته هم خوب راته. خپله بستره مې هواره کړه. د ګروپ ساکټ ته مې لاس ور وغځاوه او سترګې مې پټې کړې. زه هم دلته مسافر یم. کورنۍ مې په کلي کې ده. 1 میاشت کېده چې کور ته نه وم تللی. په هغه شپه مې خپله کوچنۍ لور تر ډېره په ذهن کې وه، خو وروسته خوب وړی وم. بوډا غلی شو. څارنوال په بیړه وویل بیا؟
د بوډا شونډې وخوځېدې. یو شور ماشور مې سترګې رڼې کړې. د بخارۍ د سره انګار په تته رڼا کې مې هوټلي ولید چې د هلک تر څنګ ناست و. هلک سړي ته سوکان نیولي وو، سپکې سپورې یې ورته ویلې، خو هوټلي غلی و، هېڅ یې هم نه ویل او سر یې ځړېدلی ښکارېده. وروسته هلک په بیړه ولاړ شو، بوټونه یې په پښو کړل، خو کله چې یې د دروازې دستګیر ته لاس ور وغځاوه ور قلف و، بیا یې کړنګ شو، لویه شیشه دړې وړې شوه. هلک په توره شپه کې د باندې لاړ او هوټل ته سړه هوا راننوته. بوډا غلی شو. څارنوال وویل دا یو لوی جنایت دی. دا پوست هوټلي باید سزا وویني. باید. بوډا وویل ما بل څه نه شوای کولی، کار مې پرېښود او قانون مې خبر کړ. نور نو تاسو ښه پوهیږئ. څارنوال وپوښتل غواړئ چېرته لاړ شئ؟ نه پوهېږم، بل ځای به په کار پسې ګرځم. ما درته وویل زه یو تکړه اشپز یم، روپۍ کمه یا ډېره کار پیدا کولی شم. څارنوال وویل خو که تا ته ضرورت پېښ شو بیا به دې چېرته پیدا کوم. د بوډا شونډې وخوځېدې. تا ژمنه کړې وه چې ما ته به کوم جنجال نه پیدا کوې. څارنوال وخندل. زه په خپله خبره ولاړ یم، خو دا زما وظیفه ده، باید د شاهد ادرس ولرم. بوډا وویل دلته څوک نه پېژنم، خو د کلي ادرس مې درسره ولیکه. قول دی که مې کار وموند په ټلیفون کې دې خبروم. څارنوال د سړي د کلي او د هوټل دواړه ادرسونه واخیستل. شېبه وروسته په پارک کې هېڅوک نه و. د ونې پر یوه لوڅ ښاخ یو کارغه ښکارېده او د سپینو واورو پر سر څو وچې پاڼې باد رغړولې. ماسپښین 2 بجې وې. څارنوال پر یوه خیرنه څوکۍ ناست و، پر غوړ میز ایښي له تورو چایو ډک ګیلاس یې ور پورته کړ. هوټلي ته یې وکتل. د ټایپ د یوه جړې شوي کیسټ یې راوتلې کلمې خلاصولې. وروسته یې ورمېږ کوږ کړ. د تخت پر سر ناستو 2 تنو خبرې سره کولې او دوی ته نږدې یو ځوانکي پر تیرو سیخانو غوښه پیله. نور هوټل تش و. څارنوال هوټلي ته اشاره وکړه. هغه راغی او څارنوال ته مخامخ ودرېد. ورو یې وویل څه شی غواړې؟ څارنوال د لاس په اشاره هوټلي وپوهاوه چې مخامخ ورته کښېني. هوټلي حیران شو. څارنوال جیب ته لاس کړ، یو کارت یې راوایست. د هوټلي سترګو ته یې ونیو. ویې ویل څارنوال بې. د هوټلي رنګ والوت. پر څوکۍ کېناست او څارنوال ته یې په وېره وکتل. څارنوال ورو وویل کاروبار دې څنګه دی؟ هوټلي وارخطا شو. صاحب ښه دی، ګوزاره کوي. څارنوال له چایو غوړپ وکړ. شونډې یې وخوځېدې. یو څو پوښتنې درنه کوم. امر کوئ صاحبه. دا څو ورځې مخکې یو میلمه درلود. هوټلي په ماته ګوډه ژبه وویل صاحب زه خو ډېر میلمانه لرم. ته کوم یو یادوې؟ د څارنوال شونډې وخوځېدې. خو ته د شپې میلمه نه لرې. د هوټلي رنګ سور شو. دا وخت د میز تر څنګ 2 تنه ودرېدل. یوه یې وویل 2 چایه څو روپۍ شوې؟ 1500 افغانۍ. هغه د میز پر سر پیسې کېښودې او دواړه له هوټله ووتل. څارنوال پسې وکتل. هوټلي ته یې مخ ور واړاوه. په ملنډو یې وویل په زړو شیشو کې دې دا یوه شیشه نوې ښکاري. دا دې ولې بدله کړې ده؟ هوټلي پر تخت ناست ځوانکي ته وکتل. هغه نه یې وغوښتل چې پاتې کار په اشپزخانه کې وکړي. وروسته یې څارنوال ته مخ ور واړاوه. شونډې یې ورپېدې او په لړزانده غږ یې وویل ماته شوه. څنګه؟ هوټلي چیغه کړه له ما څه غواړې؟ څارنوال ور مخته شو. د دواړو سترګې سره وجنګېدې. څارنوال وویل ته ډېر پوست سړی یې. تا هغه هلک ته لاس ور اچولی و. د شپې په بړستن ور ننوتی وې. ته پوهېږې هغه مړ دی، یخنۍ وژلی. دا دروغ دي. زه شاهد لرم. زوړ کبابي. هوټلي په بیړه ولاړ شو. منډه یې کړه، خو څارنوال تر لمنې ونیو. سړی بړمخې ولوېد. سر یې پر یوه څوکۍ ولګېد او له تندي یې وینه روانه شوه. څارنوال بې په خشکه وویل اقرار وکړه تا هغه هلک ته لاس ور اچولی و. هوټلي سرې لاړې تو کړې. څارنوال ته یې وکتل. شونډې یې وخوځېدې. نه ما هېڅ نه دي کړي. څارنوال تر ګرېوان ونیو. ورو یې وویل
تا زه نه یم پېژندلی، ما د ډېرو مجرمینو ژبه خلاصه کړې ده، ته به اقرار کوې ضرور. هوټلي څه ونه ویل. څارنوال ولاړ شو. د بند په سړه او نمجنه کوټه کې یې څو ګامه واخیستل، ودرېد، سړي ته یې وکتل، په کاوړ یې وویل: ته د بخښلو نه یې، تا جرم کړی، یو نه بخښونکی جرم. ته د لوند سپي غوندې د کرکې وړ یې. پوهېږې ته به پانسي شې. هوټلي ولړزېد، سړه ساه یې واخیسته، ورو یې وویل: راځه یوه معامله سره وکړو. څارنوال په حیرانۍ ورته وکتل. د هوټلي شونډې وخوځېدې. زه یې پانسي، ته به کومه ګټه وکړې؟ څارنوال وویل: د مقصد خبره کوه. ګوره، د هلک دوسیه تړل شوې ده. ټول په دې قانع دي چې هغه یخنۍ وژلی. ته 2,00,000 افغانۍ واخله او ما خوشې که. څارنوال سترګې رډې راوختې، ټیټ شو. هوټلي تر ګرېوان ونیوه، په خشکۍ وویل: ته ما ته رشوت راکوې؟ هوټلي وارخطا شو. څارنوال یوه شېبه غلی و، بیا یې شاوخوا وکتل. د بند د کوټې ور پورې و. وروسته یې هوټلي ته مخ ور واړاوه، د هغه غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه. ورو یې وویل: زه دومره احمق نه یم. پوره 15,00,000. پای.